نننی بیان او د هغې خلاصه د قناعت او د طمع د لالچ د پریښولو او د ځان ساتلو په بیان کې ده. هر انسان د قناعت ځان ته حاصل کی او تمد څخه د ځان وساتي. مشهور مقوله د صوفیه کرامو ده. صوفیه کرام وایي چې نه طمع نه جمع نه منع. که تا ته یو څوک پیسې درکوي د الله د رضا دپاره او حلالې پیسې وي نو منع کوی مه. د درواغو متصوف مه جوړېږه بلکې هغه ځینې واخله قبول یې کړه. او چې کله بیا پیسې تا ته درکړي نو بیا یې جمع کومه بیا یې مصرفوه د الله په لار کې. راټولول او تر ځیګرې لاندې کول نه یې پکار. او دریم که چیرې یو څوک تا ته شی نه درکوي، پیسې نه درکوي، مال نه درکوي، دنیا نه درکوي، نو تم هم مه کوه. یو مالدار یو سرمایه‌دار ته چې ولاړ سي ولاړیږي، ورته چې کښېني کښېني ورسره، چې خاندي ورسره خاندي. که درواغ وایي دی یې تصدیق کوي، که غیبت کوي دی یې مارګ او مساله ور برابروي. او چې هر ناروا او هر ناجایز کوي نو دی ورسره په څنګ کې ورسره ولاړ دي. واجب مشر د واجب فلان د واجب فلان. علما فرمایي چې کم یو انسان سرمایه‌دار ته ولاړیږي د د سرمایې او د دنیا په خاطر باندې د دین 3 حصې ولاړ سي، ختم سي. دس صرف چې یو سرمایه‌دار ولاړیږي او د هم په لاره کې ورسره ولاړ سي، د دې مسلمان او د دې مؤمن د ایمان او د اسلام 3 حصې پکې ختم سي. نو ځکه انسان دی بیا تمه نه لري. الله رب العالمین ته انسان تمه پیدا کی. متفق علی حدیث ته حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي، نبی علیہ السلام فرمایل لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. نبی علیہ السلام فرمایي چې ازما امت چې د مال په کثرت سره یو سړی نه غني کیږي. پیسې ډېرې ولري، موټران ډېر ولري، بلډینګان ډېر ولري، په دې باندې سړی نه غني کیږي. نو په دې باندې سړی نه غني کیږي، بلکې غنا هغه غنا ده چې د نفس غناوي، یعنی د زړه غناوي. او انسان هغه وخت امیر جوړیږي چې د په زړه کې غنا پیدا شي، د په زړه کې د الله نما سوا تمه ختم شي. یو انسان ډیر پیسې لري، مال لري، دولت لري، خو د سترګې وږي، همیشه د په دسترخوان باندې تور بانجڼ پروت دی. د په ټول عمر او په ټوله زندګي کې د بانجڼو د بنډۍ څخه بل شی نه پخي، نه په اخترو کې او نه بغیر د اختر. نو داسې نه یې پکار، بلکې چې الله تعالی چاته رزق ورکړي هغه دې مصرف کړي. جامه صحیح واغونده، خوراک صحیح وکړه، اب په جایز طریقې سره استعمال کړه، څه مشکل نه لري. متفق علی حدیث ته حکیم ابن حزام فرمایي، نبی علیہ السلام فرمایل چې الید العلیا خیر من ید السفلا. د ورکون کې لاس بهتر دی تر اخیستون کې. وابدأ بمن تعول، شروع وک اول خپل په اهل عیال باندې. چې صدقه کې نو د منافقت صدقه مکوه. د منافقت صدقه دی ته وای چې خپل کور دی وژي او خلق ته دومره ډوډۍ ورکړي چې هغه بیا ځان نه سټینګولی تر کور پورې نه ستلی. دا نه یې پکار. ناول سړی به خپل په کور کې خپل کور ساتي او خپل په کور باندې صدقه کوي،
نو کاغه په صدقه خپل په کور باندې زیات سونو بیا په همسایګانو بیا په دغه رقم په خیشاوندانو. وخیر الصدقه عن ظهر غنی، او صدقه او خیرات ورست تر غنا خوند کوي چې ته غنی سرمایه‌دار یې او مالدار یې دولتمند یې، استغنا دی قائمه ده، نو د هغې نه بعد بیا ته صدقه کوي. ولې چې څومره وای مال ډیر سي دغومره زړه ته راتیر سي. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک ځان د سوال څخه بچول غواړي نو الله رب العالمین دی بچاووي د سوال کولو څخه، او یو سړی چې استغنا حاصلوي الله تبارک وتعالی دی غنی جوړي. بل حدیث متفق علیه د نبی علیہ السلام فرمایي، ابو هريره رضی الله تعالی عنه راوی دی، ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. نبی علیہ السلام فرمائی چې مسکین سړی هغه نه دی چې د خلکو په دروازو ګرځي او یو ډوډۍ یا دوه ډوډۍ غواړي، یا یو ګوله یا دوه ګولې غواړي، یا یو خورما یا دوه خورماوي غواړي، بلکې مسکین هغه دی چې د مال او دولت نه لري چې خپل ځان ته یو شی واخلي او نه هم ظاهرا دی مسکین معلومیږي او نه د ته خلق صدقه ورکي په دې خاطر چې دی خو نو ځان نه معرفه کوي چې زه مسکین یم، نه دی په دا سیاق و سباق و د ظاهر په دې دلالت کوي چې دی مسکین، او نه هم دی د خپل شرم په خاطر باندې چاته دریږي چې ته ماته پیسې راکړه یا ته ماته زما د دې عمل پرګي وکړه. مسکین دا سړی دی چې نه په خپله مسکین ښکاري، نه د شرم په خاطر چاته ویلی سي چې یو شی راک، او خلک هم زوی مړي دي د ده د جیب په منځ کې یو نیم میل لاره ده، نو په دې خاطر مسکین دی ته وایي. دا چې ګرځي سوالونه کوي ګدایي کوي دا نه دی مسکین. موږ تاسو په نظر مسکین هغه دی چې په کلیو کوڅو کې ګرځي او ګدایي کوي، دا نه دی مسکین، بلکې مسکین هغه سړی دی چې هغه خلق په نو سي ور باندې پوه. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، نبی علیہ السلام فرمایل چې من اصابته فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته. روایت ترمذی او ابو داود د ترمذی وی هذا حدیث حسن صحیح. نبی علیہ السلام فرمایي چې چاته یو مسکینی ورسیده، مفلسی ورسیده، نو دغه انسان دا مسلمان خپل مسکینی او مفلسی خلقو ته ورراجع کړ، خلقو څخه د مفلسی د لرې کولو لپاره حاجتونه غوښت او خپل مفلسی او خپل غریبی د خلقو په مخ کې پیښول، نو د مسکینتوب او د فقیرتوب به هیڅ کله ختم نسی، دی به ژوندی وي او دی به فقیر وي او مسکین. ومن انزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل او آجل. او که یو سړی خپل مسکینتوب، خپل خواری او زاری، خپل فقر او حاجت الله ته پیشي، نبی علیہ السلام فرمایي چې لري بنوي ډیر بنجدي وي چې الله تعالی به د مسکینتوب او د مفلسی به بالکل ور ختم کی، یا به په نجدو وختو کې یا به په لري وخت کې. ثوبان رضی الله عنه فرمایي، ابو داود په اسناد جید سره روایت کړی ده، حاکم په مستدرک کې دا روایت ذکر کړي او وايي چې دا صحیح ده په شرط د مسلم باندې. نبی علیہ السلام فرمایي چې من تکفل لی الا يسأل الناس شيئا واتکفل له بالجنه.
نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک ما ته کفالت د دې راکړي چې دی سوال نه کوي ګدایي نه کوي زه به هغه ته کفالت د دې ورکوم ضمانت د دې ورکوم چې الله به ده ته جنت ورکړي ولې دا مسکینتوب هم د الله د خواسي نو چې یو سړی مسکیني او ګدایي نه کوي خپل روزانه کوي یا خپل وخت تېروي الله فرمایي چې زه دغه انسان ته ضمانت د دې ورکوم چې ده ته به جنت میلاویږي فقلت انا ما عرض وکړه چې یا رسول الله زه د دې خبرې ضمانت در کوم چې زه سوال نه کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه خبرې څخه بعد حضرت ثوبان فرمایي فکان لا يسأل احدا شيئا د دین ورسته هیڅ مې د خلکو سره نه دی غوښت بلکې هر سبب مې د الله رب العالمین څخه غوښت ځکه خالق حقیقي خو هغه دی چې ته د چا څخه غواړې هغه ته چا ورکړې ده چې ته د چا څخه یو څه غواړې هغه ته چا ورکړې خو هغه ته خدای تعالی جل جلاله ورکړې ده نو ولې د خدای څخه غواړې چې هغه ته ورکړې تا ته به هم درکړي عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي رسول الله مبارک فرمایل دا روایت امام مسلم ترمذی ذکر کړی ده امام ترمذی وایي چې هذا حدیث حسن صحیح قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رسول الله مبارک عجیب ذات دی نبی علیہ السلام جوامع الکلم ده مشتاسو کې امتل ده وای دریاب په کوزه کې را بند کی چې ډېر غټي خبري په یو کوچني الفاظو کې حل کې دی ته وای چې دریاب په کوزه کې را بند کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هم دریاب په کوزه کې را بند کی او مشتاسو ته تعلیم د څه شراکي په درې ټکو از مش سر را خلاص کی اول قد افلح من اسلم هغه انسان کامیاب دی چې هغه اسلام راوړي یا راوړي وي او کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي هغه باندې عمل کوي او داغه په مقتضا باندې روان دویم ورزق کفافا د حسب ضرورت دغه انسان ته الله رزق ورکي د یو انسان د ورځې د کورنۍ خرچه چې کوچنۍ کورې وي زر روپۍ ده یا 2000 ده بس در 2000 دغه انسان ته د ورځې ملاویږي بس خلاص نور زیاتی نه ورسره بیا یو غټ کور د چې داغه بیا د ورځې 10,000 خرچي هغه ته بیا الله تعالی د ورځې 10,000 ورکي خدای د 10,000 د کور خرچه کوي بس د تشي نه پاتې کیږي دته وای ورزق کفافا دته دومره الله رزق ورکي چې د کفایت اوسې د ورځې بس وقنعه الله بما آتا او کم شی کم مال او کم دولت چې الله دته ورکړي نو دی په هغه مال او په هغه دولت باندې قناعت لري قناعت دا مطلب چې دا نه وایي یو سړی سره موټر سایکل ده دا خو د دنیا نظام ده یو سړی سره موټر سایکل دی هغه په دې موټر سایکل شکر باسي خدای پاکه دا ستا د خوا انعام ده تا ما ته راکړې که نه زه مستحق د دې نه وم چې ما ته دې چوغه کله راکړې وای دا ستا د خوا انعام ده شکر باسي په دې خپل ضرورت پوره کوي یو سړی سره بیا موټر د گاډی دی هغه بیا په گاډي شکر باسي یو سړی سره بیا جازو نه ټینکو نه ریل گاډي وي په دې باندې بیا د شکر باسي یو سړی ناست په سایکل کې او سوچونه د جازو وي او دا وایي چې خدای دا نو سایکل چې خدای تا خو ما سره العیاذ بالله شنه دی کړی تا خو به کم از کم یو موټر خو به دې راکړی وای ویګو نو دا قناعت نه دی قناعت دا ده چې هر شی الله درک په هغه کفایت وک په هغه باندې زړه صبر چې څه ستا سره موجود دی بس په هغه باندې شکر وباس او اکثر مسلمانان دغسې باید شکر وباس که 1 روپۍ در سره هم شکر وباس که 10 لکه در سره دی هم شکر وباس د الله د خوا ورکړه ده نو الله د الله رسول فرمایي چې انسان دی په قناعتو کې په هغه څه چې الله د تور کړي او انسان ته رزق د کفایت په اندازه ورکولای کیږي او اسلام یې راوړی وي دغه انسان کامیاب ده اوس کامیاب ولې ده اسلام چې چا راوړ کامیاب ځکه دی چې اسلام کې د انسان وینه محفوظ وي که ته مسلمان واقعي ایمان دې راوړی دی ستا سر محفوظ دی او ستا مال هم محفوظ ده
ستا سر ته څوک ضرر نشي رسولی که چا وویشتلی ناحقه یا یې مړ کړلی د شریعت حکم دا ده چې ته به په قصاصېږې ولې دې هغه سړی مړ کړ ناحقه یا د هغه یو عضو دې کاټ کړه غوږ دې کاټ کړي د هغه ستا سبب غوږ پرې کېږي لاس ته د یو مسلمان څه ناحق کاټ کړي ستا به هم لاس پرې کېږي د یو مسلمان یو عضو دې یو اندام دې خراب کړي ستا اندام به هم دغسې خرابېږي یا به ته پیسې ورکوې او مال دې محفوظ ده مال دې ځکه محفوظ دی چې تا په حلاله ګټلې ده که څوک ستا په مال باندې تجاوز وکړي او ستا کور ته د غله در واوړي د شریعت په څلورو احکاماتو کې په څلورو مذاهبو کې دا حکم ده چې غل مړ کې د هغه وینه نسته چې څوک ستا په حریم تجاوز کوي او غلا دپاره راځي یا اغواکاري کوي نو څلورو مذاهبو حکم دا ده چې تا هغه ووژنې مړې کې نو هغه بیا قصاص نه کیږي نه د هغه وینه سته وینې هدر ده وینې ایله ده ضایع ده ګوره دا د شریعت حکم دی ولې ځکه ستا مال محفوظ دی ستا مال د الله په ذمه کې ده ستا مال ته الله اجازه نه ده ورکړې چاته چې تصرف وکړي بغیر له ستا نو بل څوک تصرف نه شي کولی او چې یو سړی کافر وي چې هر ځای په ګیر درلی نو ته سر وهې څوک ستاسو پوښتنه کوي نشي کولی د کافر مال چې ستا ګیر ته رالی ته غنیمت شمارې او خورې په تا هېڅ ګناه نسته نو خو د مسلمان او د کافر فرق په دغه ځای کې ده سر دی محفوظ ده مال دی محفوظ ده دویم چې رزق درکړي او ډیر رزق الله درکړي هم ته محفوظ پاتې ته کامیاب یې ځکه چې بیا په ورځ د قیامت کې حساب و کتاب ډیر نه درڅه کېږي د یو سړي چې څومره مال ډیري دغومره حساب هم ډیري یوه روپۍ لکونه نه درشایم کروڑونه نه درشایم یوه روپۍ په ورځ د قیامت کې الله ستا څخه پوښتنه کوي چې دا دې وګټل څه ټیم کې آیا دا پیسې چې تا وګټلې په هغه وخت کې خو د لمانځه ټیم نه و تا چې پیسې وګټل قسم خو به دې نه وي خوړلی تا چې پیسې وګټل مسلمان خو به دې نه وي خطا ایستلی تا چې پیسې وګټل احتکار خو به دې نه وي کړی دا ذخیره اندوزي چې ورته وایي دا هم حرام دی وړی یا بورۍ یا نور د خوړلو اشیاء دا په ګدامونو کې پټ وساتي چې ګران سې بس ویې باسي دې ته احتکار وایي دا په شریعت کې حرام ده ورسره نور داسې احکامان په شریعت کې دا حرام دي د دې پوښتنه الله د څه کوي دا دې څنګه وګټل د یوه روپۍ حساب چې ته ورکوې په سوونو کلونو به ستا څه تیر سي د یوه روپۍ حساب نو دا چې په لکونو په کروڑونو وي خو چې حلال وي بیا انسان بچېدلی سي او خدا نخواسته که په حرام وي په قماربازۍ وي په سودونو وي بیا د دې مال جواب څوک ورکوي خپل مال به دې په سر به دې اخته نو ځکه د الله رسول فرمایي چې کله رزق تا ته درکول سو دغومره چې ستا کفایت کیږي بس همدغه ته کامیاب او په دنیا کې هم د دې حساب نسته ډېر داسې سرمایهداره خلک دي زه پیژنم چې هغه مارکیټونه لري غټ غټ مارکیټونه په لاهور اسلام آباد او بحریټ او دا علاقو کې دا کوچني کوچني بنګلې دا ورته ښکاري لا نه د اربهاو ډالر پیسې لري یقین د الله په ذاتو کې چې د شپې 15 ګولې ونه خوري دته خوب نه ورځي ورځ ټوله ورځ پریشانې فلانی منشي سره خبرې وکړه چې دا مال یې نه غلط کړی غلا یې نه کړی مال یې وروسته کښته کړی ټول عمر بس پریشانې د شپې چې بدي فلانی بنګله ته مې څوک ورنسي فلانی ګودام ته مې څوک ولاړ نسي فلانی شی داسې نسي ټوله ورځ شپه په سوچو کې یو انسان د هغه بس دغومره ګټي چې هغه میاشتې خرچه یې پوره سي دا انسان اوس به ګټي خوره مې ځي په مخه بیا د چا په کیسې کې هم نه ده نه د چا په پروا کې ده دغه رزق ښه ده نو دغه رزق کامیابي والا رزق او اوس خو چې مال او دولت ولرې هم مصیبت ده که ونه لرې هم مصیبت که ونه لرې خو نو مصیبت دا ده چې ته خپل دین نسې چلولی فقر هم ډېر بد شی دی فقر نه د مسکینتوب دا سړی د اسلام څخه کفر ته باسي
ځکه نبی علیہ السلام دعا کوله چې خدای پاک ما د فقر څخه وساتي. خو دومره غنا هم اوس مصیبت چې لږ د سرمایه پیدا کړه چې ګورې بیا غله دی در پسې دی بیا لوټول دي. که دکان دیم نه دی محفوظ، کور دیم نه دی محفوظ، کارخانه دیم نه ده محفوظه، بس غله دي. نوی موټر سایکل وینې بس ګورې پشتل در باندې راایستلی او وایي موټر سایکل ته کښته سه. تا به په خوارۍ او په زحمت او په محنت باندې یو موټر سایکل اخیستی او په یوه ثانیې کې ستا د مخ څخه تا کښته کي او هغه په موټر سایکل سپریږي او ځي. نو د دې انسان په زړه کې چې څومره درد د هغه خدای ته معلوم. نو مسله دا ده چې دنیا چې ډېره سي دا هم یو مصیبت غوندې ده. که په حلالو یم مصیبت ته، حرام خو لا پرېږده. خو بس دومره مال چې د انسان کفاف پکې وسي. او دریم وقنعه الله بما آتا، الله تعالی قناعت دته ورکړي په هغه شي باندې چې دته یې ورکړی. یو انسان ته الله مال ورکړي دولت دی قناعت لري، خدای یوه ګوله دې راکړه ومې خوړه بس خېټکه مې مړه سوه بالا زه په بل شي کار نه لرم. یو سړی وایي ولې ما ته کډي کباب نه میلاویږي، ولې ما ته جازون، دی په تمام عمر په هغه اخته یي. د ده څخه لمونځ هیري، روژه ځینې هیري، د الله ذکر ځینې هیري، او د الله تسبیحات. د انسان پیدایش د الله د عبادت دپاره سوی، د دنیا دپاره نه ده سوی. د ده څخه د الله عبادت هیر ده، د الله عبادت دی نسی کولی، د الله و عبادت ته د ده فکر نه وي، بس تمام ورځ په دې اخته یي. فلانی سړی دونه لوړ ولاړی زه ولې نه ځم، فلانی دونه دولت لري زه ولې نه لرم. بس په یو رنګه په بل رنګه په یوه لاره په بله لاره بس دی کوشش کوي چې اوس ځان ورسیږم نه آخر وایي پسې مړ سوی. دا خوبونه یي. ان خیال است و محال است و جنون. د انسان په کوششونو باندې څوک نه مالداره کیږي. چې انسان کوشش وکړي چې بس ما په کوشش چې د الله معونت نه وي در سره هیڅکله نشي کامیاب کېدلی. او دغه رنګه چې د الله د خوا فضل نه وي د انسان په عقل او په دماغ باندې هم چاته پیسې نه ورکولی کېږي. ډېر بې عقلان خلک شته چې د دنیا دولت و مال د دوی سره دی او په ټکې هم پوهېږي نه، دومره بې عقلي. او ډېر عقلمند انسانان شته چې یو ملک وسا چلولی سي، هغوی بیا غریب فقیري د بل سره لګیا وي. دا د الله تقسیمات دي، په دې اعتراض نه دی کول پکار. مطلب مې دا ده چې یو سړی دا نه وایي چې زه عقل لرم، فکر، دانش لرم، نو زه به دنیا حاصلوم. نه، دنیا چې ده هغه د عقلمند انسان کار نه ده. بې عقل انسان یو د ملای کار ور برابر کې د دنیا سب مالامال سي. خلاصه د خبرې مې دا ده چې انسان قناعت ولري. چې قناعت ونه لري، په زړه کې دې تزلزل وي، په زړه کې دې شک وي، په زړه کې دې اضطراب وي. په لمانځه کې هم ولاړې یاره موټرسایکل څه کوم، دا خو داسې تکلیف ته دوړې ده چې یو فلاني کار مې شروع کړی وای نو شو ګاډۍ مې وایي اسی مې پکښې لګولی وای چې بیا ګاډۍ ولا داسې یو ښایسته جهاز مې پیدا کړی وای په د هوا کې الوتلی د مځکې ډېر رش لري، دا کوټه خو هغسې اوس خلک یې ډېر سوي دي، علاقه یې کوچنۍ ده. نو په دا جهاز کې چې تللی وای دا ډېر اسانه وه. یو هلیکوپټر مې پورته کړی هلته مې کښېنولی وای، بس په دا سوچو دی اخته وي، آهسته آهسته ټول عمر یې په دا تېري. قناعت نه لري، شکر نه باسي، د زړه اطمینان یې نه وي. د زړه اطمینان چې په چا سره نه و، ټول عمر یې بیا په اضطراب تېرېږي. نو ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې بهترین هغه ده فلاح او کامیابي والا هغه ده چې الله تا ته صدر کوي په هغه قناعت وکړه. دغه شانته د اذکارو د تسبیحاتو متعلق هم څه بیان وکړو. نبی علیہ السلام فرمایي، روایت د جابر ابن عبدالله د ترمذي ابن ماجه او نسائی روایت کړی ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې افضل الذکر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله. نبی علیہ السلام فرمایي چې په ټولو ذکرونو کې بهترین ذکر هغه د لا اله الا الله دی. خو بیا چې کم مرید پیر ته ورځي او د بیعت دپاره او پیر چې کم ذکر ورته تجویز ورکوي هغه بیا د ټولو څخه بهتر ده. ځکه د پیر مثال چې دی د طبیب دی. طبیب د مریض ته د خپل علاج د هغه مرض موافق ورکوي چې کوم څومره مرض وي هغومره علاج.
یو سړی مثلا خالی تبه لري نو ته خو د ملاریا او د مورقه پشکاری خو نه ورکوي کنه د خو وجنه او افضل الدعاء الحمدلله په ټول دعاګانو کې بهترین دعا الحمدلله ده د تفصیل د نظم چې ولې بهترین دعا الحمدلله ده یو ځای کې مجناستو د ډوډۍ بعد مو دعا وکړه الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين نو دا خوندانو همیشه کار خراب کړي پخوا خلکو به ویله ولنیم مولا تاوان ایمان نیمچه مولا نه ده د ایمان تاوان دی یو مسله به درته وکړي په یوه جزیه به خبرې په بل به نه وي بیړه به در غرقه کړي خپله به هم غرق کړي اقتصاد هم بیړه غرق کړي او نیم حکیم او نیم ډاکټر تاوان جان چې نیم ډاکټري د ګولۍ او د انجکشن په منفي او په مثبت نه پوهیږي هغه مثبت اثرات ورته معلومي منفي نه ورته معلوم چې دروي لګي تا د ملک الموت منګولو ته وروسپاري او دریم وکیل دا یو وکیل چې هغه نیمګړی وي او نیمچه وکیل وي چې کیس ورکي نو خپل ځانم پساوي تام پساوي بیا په ټول ژوند ولا کې به ځان ځین خلاص کی نه به شاته ځي نه به مخته لکه د هغه د موسی علیه السلام په التیا همزکه کې 40 کاله ګرځېدی سهار به چې روان سو ماخستان به بیرته په هغه ځای و بیا به دغسې حالي نو هر شی کې چې نیمچه و دغسې ځان ګوري که نیمچه ډاکټر و دغسې هم ځان ګوري نیمچه ملا و دغسې هم ځان ګوري نیمچه وکیل و دغسې هم ځان ګوري نیمچه مستري دغسې هم ځان ګوري چې هر شی نیمچه و دغسې ځان ګوري که نه نو ځکه یو مولاګی را ولاړ سو وایي مولي صاحب په دا الحمدلله وایي دا لاس پورته کول د ډوډۍ وروسته چې کله سړی دعا کوي څنګه دی مال دا خو مستحبه طریقه ده مال په دعاګانو کې د ټولو علماو اجماع دا ده چې په دعا کې مستحبه طریقه دا ده چې لاس پورته کې عموما دا نه چې د فلانی دعا فلانی دعا فلانی نه بس چې مطلقا دعا وی لاس پورته کول مستحب ده دعا د لاس په ایله کولو سره دا ښه طریقه نه ده بلکې لاس په پورته کې زه کله کله لمونځ ورکوم بعضې خلک بیا داسې چې تسبیحات خو زه ووایم ختم یې کړم درې دېرشواره سبحان الله درې دېرشواره الحمدلله والله اکبر نو بعضې خلک شی هم نه وایي بس خالي دا ژبه یې کپ کپ کوي بس دلته دعا شروع دلته د خوله شوري او هیڅ شی هم نه وایي هیڅ شی زه ښه ورته ګورم هیڅ شی نه وایي بس خالي तुमको अगर मजलिस करना है फिर घर में कर रहा हूँ यहाँ मजलिस का जगह नहीं यहाँ बयान सुनो ठीक है ये मस्जिद का अदब है और इंशाल्लाह जब बयान ख़त्म हो जाएगा फिर मैं लाउड स्पीकर आपको दूंगा यहाँ पे फिर आप मजलिस करना ठीक है ताकि लोग भी सुने आप भी खुद मुतमईन हो जाए नो खुलासा द खबर दादा چې یو انسان چې دا لاسونه داسې کوي بس لګیایي هلته دعا نیمایي ته ورسیږي دی نو بیا یو ور پر ژیر باندې لاس راتېروي د هغه نه بعد بیا یو ور داسې کوي ځان برابري بیا لاس داسې کوي لاس هم دی نیولی ته چې واده د خدای څخه قرض لري نو لاسونه ښه طریقه د دعا دا د رسول الله مبارک فرمایي چې د سینې سره بالکل موافق ونیسه بالکل د سینې سره او لاسونه ورغوي داسې ونیسه ته دا ګمان وکړه چې د الله د خوا رحمتونه نازلیږي او بیا یې زه په مخ باندې مژم دا رحمتونه دا اصلي دعا ده د دعا طریقه خلکو بدله کړې ده یو وار خو تر نیمایي پورې دعا نه کوي چې دعا وکړي بیا بله کوم نو خلاصه دا ده چې افضل دعا دا ده په دعا کې چې لاس به پورته کوي چې هره دعایي نو ما ته وایي مولوي صاحب تا خو اوس دعا ونه ویله تا خو صرف حمد ویله نو په حمد کې لاس پورته کول بیا چیرې مال ولي وللحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين دا خو حمد دا خو دعا نه ده زه خو به سره ومنم چې په دعا کې لاس پورته کول سنت دی دا خو حمد په حمد کې کله لاس پورته کول سته مارتل ظالمه دا ترمذی او د ابن ماجه او نسائی صحیح حدیث ده نبی علیہ السلام فرمایي چې افضل الدعاء الحمدلله په دعاګانو کې بهترین او ښه دعا دا ده
چې تا الحمدلله ووایه. الحمدلله ویل دا بهترینه دعا ده. نو فلهذا اغم بس ساکت سو حیران سو ما ته دا حدیث نه دی معلوم. نو مال چې حدیث نه درته معلوم په چا رد مکوه. وخا خلق بدسی و چې مسله به ورته نو معلومه رد به نه کوي. اوس خو چې مسله درته معلوم نه رد کوي نه پکار. بل حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمې دي په ژبه باندې ډیر سپکې دي، ثقیلتان فی المیزان، د میزان او د ترازو په تله کې ډیر درنې دي، ډیرې هغه کم یو دي او خالد درنې هم نه دي. حبیبتان الی الرحمن، الله ته ډیر محبوب دي. په میزان په تله کې ډیر درنې دي، الله ته ډیر محبوب ده. هغه څه شی دی؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا ذکر تاسو همیشه باید وکړئ. سبحان الله وبحمده یو وار ټول په زور ووایئ چې ذکر جهري موسی. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د ورځې چې هر څومره واره تاسې قدرت پیدا سو دغه ذکر وکړئ. په خپله نبی علیه السلام دا د بخاري شریف آخرنی حدیث ده چې کله دستاربندي کوي علما دغه حدیث آخرنی ورته وایي. دا حدیث کې یوه ګانټه تحقیق ده. او بل نبی علیہ السلام فرمائی روایت د حضرت جابر رضی اللہ عنہ دی. نبی علیہ السلام فرمائی من قال سبحان الله العظیم وبحمده غرست له نخلة فی الجنة. سبحان الله وبحمده چې څوک وایي په جنت کې به ورته الله رب العالمین د کجورو یو درخت شنه کی. بل حدیث ته نبی علیہ السلام فرمائی سبحان الله وبحمده هر ورځ 100 مرتبه او 100 واره وایي نو حتت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. د خطاياوي گناهونه معافي قسم د دریاب د زګ غوندوي. بل حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې آیا زه د جنت د چابیانو څخه یو چابي درونه شیم؟ صحابه کرام فرمایي چې وراوي شه. نبی علیہ السلام فرمایي چې د جنت چابیانو څخه چابي داده چې ته دا وایې لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. بل حدیث نبی علیہ السلام فرمایي چې زه تاسو ته ونه شیم ښوونه ونه کم د جنت په دروازو. نبی علیہ السلام ته صحابه کرام فرمایي چې ما هو څه شی دی؟ نبی علیہ السلام ورته وایي لا حول ولا قوة الا بالله. نو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او لا حول ولا قوة الا بالله دغه اشیاء وایست. حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه بل حدیث روایت کی. نبی علیہ السلام فرمایي حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایي دا اثر دی وایي چې کله یو سړی سهار کې یعنی سهار چې په انسان باندې یا ماښام کې او دی وواره دا ووایي نو الله رب العالمین د هر دروغجن او د هر رښتیاګوی څخه د شر څخه به دا انسان محفوظ وساتي. هغه څه شی دی؟ حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. یعنی مطلب تسبیحات و تحلیلات دي. تسبیحات و تحلیلات الله ته ډیر محبوب دي. بل حدیث کې مرضی چې باقیات الصالحات نبی علیہ السلام وایي تاسو ډیر کوئ. صحابه پوښتنه وکړه چې څه شی دی؟ نبی علیہ السلام ورته وایي چې ولا حول ولا قوة الا بالله ده. یعنی ته چې مړ سې د هغه نه وروسته هم تا ته دا ثواب میلاویږي. او دغه شانته نبی علیہ السلام فرمایي چې 10 واره څوک په ما باندې درود وایي چې سهار کې 10 واره درود په ما باندې وایي چې ماښام کې. نبی علیہ السلام فرمایي ادرکته شفاعت یوم القیامه، په ورځ د قیامت باندې انسان ته زما شفاعت نصیب سي. 10 واره د ورځې درود وایست، 10 واره د شپې درود وایست. په دې باندې 2 منټ هم نه لګیږي. آسانه درود صلی الله علیه وسلم یو وار، صلی الله علیه وسلم دا 2 وار. آسان درود شریف دی. 10 واره د ورځې، 10 واره د شپې. په نبی علیہ السلام بستې سه خوشحالي. او بل دا ده نبی علیہ السلام فرمایي چې 3 شیان دي چې هغه وروسته تر 3 وسي نو انسان چې دا هیڅ کله نه ناکامه کیږي. اول دبر کل صلوات مکتوبه 33 تسبیحه، درود 10 واره د هر مانځنه وروسته هغه تسبیح ویل. درود 10 واره سبحان الله، درود 10 واره الحمدلله، درود 10 واره الله اکبر. خدا چې د کله کله د چې فرض منځي د فرض مانځه د دعا نه مخکې باید دا وویل سي، او چې کم سنن دي نو د سنت او د دعا په منځ کې باید فاصله نه وي. نو ځکه د سنتونو څخه وروسته چې دعا وسوه د دعا وروسته بیا دا وویل سي، دا یې ښه طریقه ده. او دغه شانته حضرت معاذ ابن جبل فرمایي چې نبی علیہ السلام یو سړي سې واورېدل،
یو سړی ویله یا ذل جلال والاکرام، ای د جلال او ای د عظمت خاونده. الله تبارک وتعالی د خوا څخه ناره ورته وسوله چې استجیب لک فصل، ستا دعا قبول ده، دعا وغواړه. نو انسان چې کله الله تبارک وتعالی حضور ته تسبیحات او تهلیلات وایي، الله تعالی په خوشاله کیږي. د دې به زه یو مختصره واقعه درته بیان کوم، وخت خو ډیر مختصر دی. خیر تاسو هم ناوخت راغلی یاست، ګیله به نه کوئ. نو یو وخت کې یوسف علیه السلام چې کله د زنا تهمت او پور باندې ولګېدی، نو دی غالبا یو پیغمبر، یو نبی چې د نبوت او د پیغمبري دعوه کوي، د هغه لمن ډیر صفای ډیر پاکي. نو چې کله د زنا داغ د په لمن ولګېږي نو ډیر زیات زور غواړي که نه؟ یو عام انسان ته د زنا نسبت تهمت ولګېږي ډیر زور غواړي، پیغمبر ته خو بیخي زیات. نو بیا هغه بیبي زلیخا چې کله د ده قمیص یې کش کړي، نو مخامخ ورته عزیز مصر و. عزیز مصر چې ولیده چې زلیخا او یوسف علیه السلام دواړه یو ځای دی، هغه ډېر په غصه سو. والقصه څه ده؟ زلیخې ورته ویل چې دغه یوسف علیه السلام په ما باندې حمله وکړله، زما سره یې زنا کوله. یوسف علیه السلام ته الله تعالی نجات په څه ورکړه؟ کوشني ورته ویلې، کوشني که چیرې قمیص څه سوي شاته یي، نو یوسف علیه السلام پاک ده، او که قمیص ته مخ د خوا سري نو بیا یوسف علیه السلام ګرم ده. د یوسف علیه السلام صفایي دغه کوشني بیان کړه. دا کوشني د یوسف علیه السلام صفایي بیان کړه چې دی د اهل زنا څخه نه دی. هغه چې وکتل واقع رښتیا هم دغسې یو قمیص چې و هغه د شا د خوا سرې وه. عزیز مصر پوه سو چې والا کیسه چې ده د یوسف علیه السلام څخه د خوا څخه نه دی خراب، بلکې د زنانې د خوا څخه کیسه خرابه ده. نو بیا ورته وویل چې خیر ده، خو بندیګرت یې تېر کړي، کیسه سوه. دی بادشاهي ته ورسېدی، او د بادشاهي څخه مخکې بیا د ملک د خزانچي و، وزیر خزانه سو یوسف علیه السلام. دغه کوشنۍ چې د ده صفایي بیان کړې وه، دی ورته راغلی یوسف علیه السلام. یوسف علیه السلام ته وایي تا زه وپېژندلم چې زه څوک یم؟ وایي نه، ول زه هغه کوشنۍ یم چې په کوشنیوالي کې ما ستا صفایي بیان کړه، چې ته په زنا باندې متهم سوی وې، نو ما ستا صفایي بیان کړه. نو وزیر خزانه خو داسې نه کوي چې هر انسان ته ډېر ورکوي، یو ګونۍ یو شی به ورکوي. یوسف علیه السلام د خزانې ټولې چابیانې د ده مخ ته کښېښولې، دا خو غټ سړی و. ول واخه چې څومره خزانه کې ستا ټوله خزانه ستا ده، چې هر څه غواړې وغواړه، چې هر څه باسي وباس، چې هر څومره وړی یې یویسه. نو علما فرمایي چې کله یو عام انسان چې د یو پیغمبر صفایي بیان کړه، نو هغه ورته چابیانې وغورځوله چې واخه څه غواړې وغواړه، نو ته چې د الله رب العالمین صفایي بیانوې د هر نقص څخه، نو الله رب العالمین به تا ته ونه وایي چې کم جنت ته ته ځې ولاړ شه، بالکل به وایي. ځکه الله تبارک وتعالی چې ده هغه تر یوسف علیه السلام ډېر مهربان ده، بلکې د ټول انسانیت نه الله رب العالمین ډېر مهربان ده. نو الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.